پلار د 6 لکه روپۍ پوره غواړي. دا پیسې خو په کلي کې نه موندل کېږي، باید له ملکه پسې ورک شم. هغې په لوړ اواز وخندل. په بالښت یې کلک ووهلم. تا نو څه فکر کړی و؟ د جانان لور مفته ده. د سیف الملک غوندې به د اوسپنه بوټونه راپسې زاړه کړي. ما حیران ور وکتل. ومې ویل ته رښتیا وایې، زما لرېتوب زغملی شي. هغې بالښت په غېږ کې نیولی و، زنه یې پرې لګولې وه. د لږ اوږده سکوت نه وروسته مسکی شوه. په تبسم یې سر مثبت وخوځو او له خونې ووته. څو دقیقې وروسته راننې وته. ویل ستا د خوښې چای مې درته جوړ کړی. ودرېدم. زه باید لاړ شم، چای نه څښم. مخې ته مې ودرېده. هی ما د پخلي په لوګو درته چای جوړ کړه او ته داسې ځې. هېڅ مې ونه ویل. له خوا یې تېر شوم. دروازه مې پسې کلکه ووهله. یوه اونۍ وروسته مې په کلي کې له ټولو خدای پاماني وکړه. یوازې د خسر کور ته ورنغلم. 6 کاله مې پردي ملک کې تېر شوي وو. د کورنۍ له خوا مې کله کله یو نیم خط راته. یو ځل مې مور یو کیسټ رالېږلی وه. په هغه کې یې په ژړا ویلي وو کاشکې مې د جانان لور درته کړې نه وای، له ملکه یې ورک کړې. زړه کې مې شک ولوېدو ښایي زه یې نه خوښېدم. د تره زوی ښکلې ځواني درلوده، هغه به یې خوښ و. د وخت په تېرېدو سره مې مینه پاکېدې او کرکې بدلېده. تر دې چې یو وخت مې احساس کړل نوره مینه نه ورسره لرم او کرکه مې ترې کېږي. وروسته له 7 کاله مزدورۍ کلي ته راستون شوم. ږیره کې مې یو نیم سپین پیدا شوي وو. د خسر کور ته ورغلم. ډنګاره شوې وه. د سر ویښتان یې تر ما زیات سپین شوي وو. زړه معلومېده. همدا چې خونه کې یوازې وموندم. غېږ کې یې ټینګ ونیولم. سلګۍ یې وجود رږدوه خو زر غلې شوه او خپلې اوښکې په داسې انداز پاک کړې چې زما پام نه شي. او بیا یې په همغه پخواني تبسم راته وویل هی ته خو سم سپینګرې شوی. ما هېڅ ونه ویل. د هغې په اړه نه مې کوم احساس درلودو. پښتو وه. کني له هغې سره واده کول راته ځان ته سزا ورکول ښکارېدل. په 1 میاشت کې مو واده وشو. زما ساړه برخورد یې له شونډو تبسم نه اخیست. زما تېښتې یې خوا نه وربدوله. اکثر به له نورو سره وم. هغې به هېڅ نه ویل. دې کار یې زما په زړه کې هغه ځورونکی شک لا زیاتوو چې ګویا زړه یې له ما سره نه دی، بل چا سره دی. زما نږدېوالی یا لرېوالی ورته مهم نه دی. 1 میاشت تېره شوه. پوه شوم چې ناروغه ده. یوه ورځ یې حالت ډېر خراب شو. ډاکټر ته یې بوتله. د ولسوالۍ ډاکټرانو ویلي وو چې دلته یې علاج نه کېږي، ولایت ته یې بوځئ. کور ته چې راغله لږه ښه شوې وه. بله ورځ مې مور راته وویل زویه مېرمن دې ولایت ته بوځه چې هلته یې سمه معاینه وکړي. ما ویل مورې د مسافرۍ ملګري مې لیدو ته راځي، ته او پلار مې ورسره لاړ شئ. هغوی چې ولایت ته وخوځېدل زه ورغلم. د هغې هغه صندوق مې خلاص کړ چې د پلار له کوره یې راوړی و. د جامو منځ کې یو دسمال وموند چې غوټه و. هغه غوټه مې خلاصه کړه. لیکونه مې پکې وموندل. د زړه درزا مې زیاته شوه. که زما شک سم وي نو باید مړه یې کړم. هغې تر 9 ټولګي ښوونځی ویلی و. ډېر ښکلی خط یې درلودو. لیکونه په ترتیب کاټ سوي وو. لاسونه مې له ډار او غوسې رږدېدل. لومړنی لیک مې خلاص کړ. پیل کې یې زما نوم لیکلی و. زما د زړه سکونه. هغه ورځ چې ته تلې له دې ملکه د ټولې خوشحالۍ ځان سره یوړې. زما روح دې هم لکه سیوری ملګری و. زه دې هسې تش کالبو ته پرېښودم. پوهېږې هغه ورځ مې ولې درته هسې خبره وکړه؟ د دې لپاره مې درته هسې وویل چې غوښتل مې همت دی د سیف الملک شي. زه به تقدیر داسې کور کې پیدا کړی وم چې خپل لور پلوري. ما مې لاپې لاپې اوښکې خپل زړه ته تېرې کړې. ستا مخکې مې توی نه کړې. نه مې غوښتل چې کمزوری دې کړم. تله په ورځ مې دې لار څارله چې راشې، خو ډارېدم چې هلته مې له خولې چیغه ونوځي. کله چې خدای پاماني ته رانغلې ناهیلې شوم، مګر خوشحاله وم چې ته په واقعیت پوه نه شوې. دا د 1 کال دې تېر شو. نوره نو کمزورې شوې یم. خپل زړه درنه نشم پټولی. مینه در سره لرم. بې تا ژوند نه تېرېږي. 2یم لیک مې خلاص کړ. زما له تنه وتلې روحه راشه. ته د دې لپاره لاړې چې ما لاس ته راوړې. نشي چې راشي او زه مړه یم مرم درپسې. 3یم لیک. نن مې تر نورو ورځو ولې ډېر یادېږي. یوه کس خو دې راولېږه. څو ورځې کېږي درته یو دسمال ګنډم. هسې د تلو کې زما لاس نښه ځان سره وانخیسته. په 4م لیک کې یې لیکلي وو په هغه ورځ چې تلې زړه کې مې یو سلیکه پیدا شوه. اوس هغه درد په ټول وجود کې احساسوم. ولې داسې فکر کوم چې دا درد ما وژني؟ نه غواړم داسې ځنکدن ولرم چې ته نه یې. هغومره چې بې له تا ژوند سخت دی، هغسې راته بې له تا مرګ سخت ښکاري. راشه نو نور بس ده. اورېدلې مې وو د هغې دنیا یو ورځ د دې دنیا 1000 کاله کېږي. زه د چې جدایي وینم هره ورځ یې د هغې دنیا 1000 ورځې دي او هره شپه د هغې دنیا تیاره کالونه. فکر کوم هریسه شوی یم، لږه بدګمانه شوی یم. داسې نه شي چې کومه بله یوه یې موندلې وي. نه ته داسې نسې کولی. زما مینه دې د زړه په تلو کې ده. 5م لیک کې ورته لیکلي وو ډېره ناروغه یم خو چاته غږ نه کوم. زه وایم چې په دې نورو دردونو کې ستا د بېلتانه درد لږ ورک شي، خو ولې احساس چې د نور دردونه ستا د بېلتانه په دردونو کې ورکېږي. په 6م لیک کې یې لیکلي راشه که نه راځې ادرس دې راکړه چې زه درشم. نشم ویده کېدی چې ویده شم تا سره یم. کاشکې ټول عمر ویده وایي.
په اووم لیک کې لیکلي وو لیک درته لیکم خو نه یې درته استوم فکر کوم چې تا ته به مسافري سخته شي مګر بیا یې هم لیکم پوهېږې ولې تا ته د لیک لیکلو په وخت داسې احساسوم لکه تا سره چې خبرې کوم لیکونه چې خلاص شول په دسمال کې لیکلې جمله چې خامه کې ګنډلې وه ښکاره شوه خولې دې پاکې کړه هیره مې نه کړې نور مې نو چغو لستونې ووته لیکونه او دسمال مې په اوښکو لاندې شول تر مازدیګره مې وژړل د کلا د دروازې د خلاصېدو غږ راغی کړکۍ نه مې وکتل هغه وه مور او پلار مې له مټو نیولې وه په سختۍ یې قدم اخیست ما پړ مخې ځان واچوو سلګو نیولی وم د خونې دروازه خلاصه شوه دوی راننوتل پلار مې غږ وکړو هلکه پاڅه هغې په ناروغ آواز وویل ستړی به ویده دی مه یې راویښوئ مور او پلار مې چې له خونې ووتل زه مې ځای کې کېناستم هغه بیا د تل په څېر مسکی شوه راویښ شوې سترګو ته مې زیر شوه څه شوي سترګې دې درد کوي غوښتل یې له ځایه پورته شي دومره زور پکې نه و پاتې ورغلم مخته یې کېناستم وروسته له کلونو یې سترګو ته ځیر شوم ولې دې داسې وکړل ورخطا شوه څه مې کړي دي ورغلم له صندوقه مې هغه لیکونه ډک دسمال راواخیست په مخ کې مې کېښود هغه چت کې سترګې وګنډلې بیا یې ما ته راوکتل نو ته په دې هر څه پوه شوې په ژړغونې انداز یې ورو وویل کشکې نه وی پوه ما چیغه وکړه او هغه مې غېږ کې ونیوله هغې هم غېږ کې ټینګ ونیولم او له ژړا ټوله رږدېده په مخ او سترګو مې ښکل کړه ولې دې داسې وکړل هغې خپلې اوښکې پاکې کړې تریخ تبسم یې په شونډو راغی هی همدا به مې نصیب و هغه هر څه ضرورت دا دی همغه صبر و چې ته مې لاسته راوړې اوس نو دا ژوند ډېر ښکلی دی سم لکه ستا د سترګو په شان زما ژړا نه درېده په سلګو مې ورته وویل بښنه غواړم ما وبښه هغې وغوښتل چې پر یو مې وهي خو د بالښت د جګولو وس یې نه و وروسته چې مې اوښکې ودرېدلې ته یې ومې پوښتل دا هر څه دې څنګه تېر کړل زما سوړ حالات او هغه تېښته دې څنګه زغمله هغې اسویلی وویست بېلتون دې سخت و د دې ورځ په هیله مې وزغمه بیا یې زما مخکې لاسونه ونیو سترګو ته مې زیر شوه ته نه پوهېږې چې ستا په څنګ کې اوسېدل ما ته څه معنی لري ما د دې ورځې لپاره ډېرې شپې په ویښه رڼا کړي دي نو تا سره په یو انګړ کې اوسېدل ما ته په جنت کې د اوسېدو معنی لري شپه شوه مور او پلار مې ورغوښتم مور مې په ژړا شوه زویه په څومره خواریو دې وکړله هغه دا حل شو پلار مې راته وویل د خدای جل جلاله فیصله به داسې وه مېرمن دې د سرطان ناروغۍ لري ډاکټرانو ویل چې وخت یې ډېر تېر شوی او علاج یې نه کېږي یوه میاشت نوره به ژوندی نه وي پلار مې لګیا و خو نور یې ما خبرې وانه اورېدې بېهوشه شوی ومه ډاکټرانو رښتیا ویلي وو هغه 15 ورځې زموږ میلمانه وه خو تر مرګه یې هغه تبسم په شونډو وساتو هغې په ناروغۍ کې هم ماته ډاډ راکوو د زنکدن په وخت کې یې رانه وغوښتل چې غېږ کې یې ټینګه ونیسم هغه مې ژوند ته راغله او بیرته لاړه خو پتلو کې له ما نه هر څه یې وړل زه یې ټول عمر د خپل تصویر سره یوازې پرېښودم